السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول د افغانستان ولس ته عموما او بالخصوص د خوست غیور ولس ته د شیخ زاید پوهنتون په نمایندګۍ د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم. الله جل جلاله دې د ټولو افغانانو خصوصا د خوست میشتو دغه اختر د خوشحالۍ او د برکتونو نه ډک وګرځوي. خدای دې د موږ او د تاسې دغه عبادات روژې تراویح په خپل دربار کې قبول وګرځوي. د مبارکۍ سره سره د ټولو خوشمیستو نه مې هیله ده چې دغه د خوشحالۍ ورځې د خپلو ورونو سره د خپلو خپلوانو سره په خوشحالۍ باندې تېري. که چا د چا سره خفګان وي د الله دپاره هغه بښنه ورته وکړي او یو د بل کورونو ته ورشي او د دې لوی عذاب د نفاق او د بدبختیو نه ځان وساتي. اختر د خوشحالۍ ځای ده، د خوشحالۍ ورځې دي، باید یو بل ته ورشو، پوښتنې وکړو او خفګانونه شاته واچو. د الله دپاره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر دغه خپل خفګانونه ته د پای ټکی کړي. او بل مې دا هیله ده چې د خپلو خوشحالیو دپاره د بل چا خوشحالۍ وانه خپل کشران او ځوانان پوه کړو چې مسلمانانو ته خپلو ورونو ته خپل دا کړېدلي ملت ته تکلیف ونه رسو. د هوایي ډزو نه، فایرینګونو نه او هر هغه شی چې د مسلمانانو ورونو د اذیت سبب ګرځي د هغه نه ډډه وکړي. دغه خوشحالۍ ورځې په خفګان باندې مه بدلوئ. او بالخصوص ځوانان چې په چکرو باندې ځي د موټرواني ډرایوري نه ډېر احتیاط وکړي، ځکه د دې په تکلیف باندې ټول اولس خفه کیږي. نو که هر چېرته په سفر باندې ځئ د خپلوانو پوښتنو ته ورځئ، ډرایوینګ ډېر په احتیاط باندې وکړئ. الله رب العالمین د مونږ ټول اولس د هر قسم آفات و مشکلاتو نه وساتي. او یو ځل بیا ټول غیور ولس ته د کوچني اختر مبارکۍ وایم. الله دې د ټولو د عبادات قبول کړي.